السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راتګ روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې. په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د فیسبوک د پیج په باره کې معلومات درکړم چې فیسبوک پیج ته څنګه موږ تاسو سیټینګ کولی شو، په دې کې څنګه یو کس اډمین کولی شو، څنګه یو کس ایډیټر کولی شو، د فیسبوک پیج لپاره موږ تاسو اتوماتیک میسج څنګه کولی شو، څنګه فیسبوک پیج ډیلیټ کولی شو، څنګه نوم چینج کولی شو. انشاءالله نن معلومات به تاسو ته په دغه ویډیو کې ټول د فیسبوک پیج په باره کې تاسو ته معلومات درکوم. او د هر څه نه مخکې په خورا درنښت او هیلې در څخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست، تاسو ورڅخه میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو را درومو چې څنګه کولی شو فیسبوک پیج ته یو میسج دغه کړو، نصب کړو اتوماتیک، او همدارنګه څنګه کولی شو خپل فیسبوک پیج ډیلیټ کړو، همدارنګه نور زیات اپشنان دي. نو راځئ مخکې ځو. نو اوس ګوره دوستانو موږ تاسو یو فیسبوک پیج ته راغلو. دغه فیسبوک پیج دی، په دې کې مثلا دلته لومړی په انبکس کې تاسو ته میسج کومې شوي نوټیفیکیشن دی، نوټیفیکیشن تاسو ته راغلی وي. دلته په سیټینګ باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو سیټینګز، په دلته جنرال سیټینګز دروځي، میسیجینګ، نوټیفیکیشن، واتساپ او پیج رولز راوځي او پیج سپورټ. نو دلته که جنرال باندې موږ تاسو کلیک وکړو، جنرال سیټینګ باندې که موږ تاسو کلیک وکړو، دلته موږ تاسو ته د فیسبوک پیج نیم چې دی چینج کولی شو، همدارنګه فیورټ هغه اچولی شو فیسبوک، او همدارنګه موږ تاسو خپل فیسبوک پیج چې دی ډیلیټ کولی شو. دلته ریمیو پیج کې ډیلیټ پیج، نو دلته موږ تاسو خپل پیج ډیلیټ کولی شو. دلته موږ تاسو خپل پیج چې دی ان پبلش کولی شو، یعنی یوازې ان پبلش معنا دا چې یوازې به زموږ پیج یو ماته ښکاري، نور چاته به چې دی نه ښکاري. همدارنګه په لومړي سر کې چې کله تاسو کلیک وکړئ د پین باندې، کله تاسو کلیک وکړئ پین پیج باندې، دلته به تاسو هغه پیج ورته انتخاب کړئ، د کوم پیج نوم چې تاسو غواړئ چینج کړئ. دلته تاسو نیم چینج کولی شئ، چې هر نیم مثلا تاسو غواړئ هغه دلته ستاسو د نیم چې تاسو چینج کولی شئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو په ایډیټ پیج باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، ایډیټ پیج باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ګوره پاس نیم راوځي. دلته تاسو د خپل د فیسبوک د پیج لپاره نوم چې تاسو چینج کولی شئ. صحیح شو. کله چې فیسبوک پیج لپاره نوم چینج کړه، لا هینه وروسته لاندې ډسکرپشن دی او همدارنګه فون نمبر چې هر څه تاسو ورکوئ تاسو وار سره ورکولی شئ. دا خو د فیسبوک د پیج نوم او دغه په باره کې. صحیح شو. بیا دویم اپشن دی ډیلیټ پیج دی، تاسو دلته خپل فیسبوک پیج هم ډیلیټ کولی شئ. فیسبوک پیج چې کله تاسو ډیلیټ کوئ، دلته تاسو خپل فیسبوک پیج هم ډیلیټ کولی شئ. چې غواړئ چې خپل فیسبوک پیج ډیلیټ کړئ، په دې کلیک وکړئ، خپل فیسبوک پیج هم ډیلیټ کولی شئ. لا هینه وروسته دلته تاسو غواړئ چې ستاسو پیج د بل چا ته ښکاره نه شي، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو سره ان پبلش شي، یعنی بیا به تاسو سره چې دی دغه پیج بل چا ته نه ښکاري. میسیجینګ دی، میسیجینګ کې موږ تاسو کولی شو چې د خپل د پیج دپاره، خپل فیسبوک پیج دپاره یو اتوماتیک میسیج، کله چې موږ تاسو ته څوک میسیج کوي زموږ له طرفه یې به په اتوماتیک ډول دوی ته یو میسیج شي. دلته به دا دواړه اپشنان به ان کړئ، په دې ځای کې به لیکل ورته وکړئ چې څه ډول ستاسو خپل میسیج جوړوئ. دا پاس دواړه اپشنان به ان کړئ، دا به م ان کړئ. صحیح شو. کله چې دا اپشنان ان کړل، لا هینه وروسته لاندې بل اپشن دی نوټیفیکیشن باندې خپله په واګئ. واتساپ چې دی دلته د فیسبوک پیج باندې د میسیج په ځای موږ تاسو خپل د واتساپ نمبر چې دی ایډ کولی شي، یعنې کله چې موږ تاسو ته فیسبوک ته میسیج کړه، هغه به ډایرکټ زموږ واتساپ ته میسیج کړه. صحیح شو. بل چې دی پیج رولز دي. پیج رولز معنا دا چې د فیسبوک پیج دپاره اډمین نیول. صحیح شو. کله چې تاسو مثلا اوس اډمین یې، تاسو خپله بله فیسبوک ایډیټ مې دلته په ایډیټ پرسن ټو پیج باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو ته سلیکټ فرینډ راوځي، همدارنګه لاین فرینډ لیست هم درته راوځي، او په دې ځای کې تاسو سرچ هم کولی شئ چې مثلا کوم کس تاسو ایډ کوئ. لکه زه ایډ کوم خپل میراج الدین شینواری فیسبوک آی ډي ده، دا ایډ کوم. تاسو نور هم ایډ کولی شئ چې هر ډول ستاسو فیسبوک آی ډي وي، هر نوم یې دلته به تاسو هغه نیم ورته ولیکئ او دا به سرچ کړئ. ګوره هغه زما اکاونټ یې راواخیست. صحیح شو. دلته به تاسو خپل د فیسبوک آی ډي پاسورډ ور واچوئ. نو ګوره دوستانو، دلته ما خپل د فیسبوک آی ډي پاسورډ ور واچوله. هینه وروسته به دلته په کنټینیو باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. کنټینیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړو، ګورئ دلته تاسو ته راوځي پاس په سر کې اډمین. اډمین معنا ټول مسؤلیت تاسو دې کس ته ورکوئ چې په پیج کې بل کس هم اډمین کولی شي، تا لرې کولی هم شي. نو که ټول مسؤلیت تاسو ورکوئ نو اډمین، که نه یوازې تاسو غواړئ چې ایډیټر دې شي، یوازې د ما سره په دې پیج کې چې دی کار وکړه او نور د څه ته چې دی نه شي ویلی. دلته موډیټر را درومي، یوازې تاسو سره دا چې دی نه پوسټ ډیلیټ کولی شي، پوسټ کولی شي خو ډیلیټ کولی نه شي، نه ډیلیټ کولی شي، نه تاسو چینج کولی چې هر ډول تاسو غواړئ. او انالیست کې بیخي تاسو سره په پیج کې وي میسیج، هر څه راځي، نوټیفیکیشن هم را درومي، خو هغه چې دی نه شي کولی. نو زه دا خپل آی ډي اډمین کوم، ټول مسؤلیت ورکوم. ایډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. دا ما ایډ کړه. دلته هغه ته نوټیفیکیشن ورځي، هغه به زما د اډمینۍ ریکویسټ چې دی قبول کوي.
دا د فیسبوک پیج په باره کې یو کس پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو فیسبوک پیج ته چې دی مونږ مثلا یو کس اډمین کړو، اډمین ما نور معلومات هم سره یوځای کړل. دلته تاسو ته راوځي انوایټ فرینډ، تاسو کولی شئ چې په لایټ فیسبوک کې تاسو سره څومره ملګري فرینډ وي سلیکټ آل باندې تاسو کلیک وکړئ، هغوی ټولو ته خپل د فیسبوک پیج چې دی هغوی ټولو ته انوایټ کړئ تر څو هغوی ځان سره لایک اسې شو. دا خو لایک شو، نور بس داسې خاص معلومات نشته دی. په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شي. مننه.